د پاکستان لومړی وزیر وایي په سخته کې له افغانانو سره ولاړ یو، مرستې هم ورلیږو. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف اعلان کړی دی چې له افغانستان او افغانانو سره په سخت وخت کې ولاړ دی او افغانستان ته به خپلې مرستې هم ولیږي. هغه په نړیوالو هم غږ کړی دی چې له افغانستان سره د خپلې مرستې زیاتې کړي. د پاکستان رسنیو د راپورونو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په راتللو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خفګان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان ته به خپلې مرستې ولیږي. هغه همداراز د افغانستان او افغانانو سره د یووالي څرګندونه هم کړې ده. نوموړي ویلي دي چې نړیواله ټولنه د په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د ورانۍ له امله په عاجله توګه له افغانستان سره مرستې وکړي. همداراز هغه د اسلامي هیوادونو سازمان هم غږ کړی دی چې خپلې مرستې دې چټکې کړي. شهباز شریف وویل چې وروستي سیلابونه به په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړي. نړیواله ټولنه دې د خوړو، روغتیایي وسایلو او د بې کوره خلکو لپاره د کورونو یو چټک پروګرام پیل کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان په دغه سخت وخت کې موږ د افغانانو سره ولاړ یو او خپله پوره مرسته به کوو. هغه ویلي دي چې افغانستان او افغانانو سره د عاجلو مرستو امر یې کړی دی. قدرمن لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.